السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. په درمنو په نوې ویډیو کې زه تاسو ته داسې یو ښایسته اپلیکیشن راوښایم چې د دغه اپلیکیشن به یقینا تاسو ته ډېره زیاته فایده وي. مطلب په دغه اپلیکیشن کې به تاسو ته د موبایل مکمل ټریکس او کم ټپس چې دي هغه به تاسو ته میلاویږي. د هر انډراید موبایل هغې څه خرابتیا ده هر څه چې وي د هغې مکمل ټپس چې دي به تاسو ته دغه موبایل کې میلاویږي. د هغې طریقه به درته ښایي. که ستاسو په موبایل کې چېرته هره یو مسله راشي نو هغه ته تاسو د دغې په ذریعې سره ویستلی شئ. ملګرو دې لپاره به تاسو ته یو اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک چې دی موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې راکړی دی. ټیک ده، تاسو به سمپل هم دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ او خپل په موبایل کې تاسو انسټال کړئ، ټیک ده، نو تاسو ته به یو داسې شان انټرفیس راشي. دلته کې تاسو له په سر یو آپشن راکړی دی د سټارټ. تاسو چې په سټارټ باندې کله کلیک وکړئ نو دا وګورئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. د هغې نه بعد دلته کې کم یوزفول ټرکس مطلب زیات استعمال والا کم ټرکس چې دي د موبایل هغه نو کم اپلیکیشن چې دي هغه نوټیفیکیشن وي. ټیک ده، دا وګورئ تاسو د هغې نوټیفیکیشن یا د هغې د ډیټا کومه مسله چې ده هغه تاسو څنګه حل کولی شئ. دا وګورئ هر څه چې دي هغه ټوټل تاسو ته دلته کې طریقه ښیلې ده. دا وګورئ یو مې لیکلي دي، ورسره یې تصویر هم ورکړی دی. که په لیکلو نه پوهېږئ نو په دغه تصویر په طریقه پې ځان پوه کوئ. دغه شانتې انټرنیټ سپیډ انډیکیټر دی. دا وګورئ دلته کې تاسو له تصویر باندې تاسو ته ښایي. دا وګورئ د هغې سیټینګ یې تاسو له په تصویرانو هم راکړی دی چې تاسو ته د انټرنیټ سپیډ ښایي. مطلب د انټرنیټ سپیډ میټر دی، یو د انټرنیټ چې څونه سپیډ دی رفتار دی هغه به تاسو ته ښایي. دغه شان دی ورپسې ګوګل کمانډ دی. دا وګورئ فایند مای فون یې تاسو ته لیکلی دی په سر باندې. د هغې درته هم دلته کې مکمل طریقه چې د هغې درته درښایلې ده چې خپل موبایل تاسو څنګه معلومولی شئ. دغه شانتې د میموري په باره کې څه وي، میموري مسله وي نو هغه ته هم تاسو ویستلی شئ. دا وګورئ موبایل میموري منیجمنټ یې درله درکړی دی. دغه شانتې نور کم اپس چې دي د هغې په باره کې کم یوزفول ټپس چې دي هغه ټولې درته درکړي دي. ورسره پرایوسي او سیکیورټي چې د هغې د لم راکړي دي، مطلب د سکرین لاک کم پاسکوډ چې دی یا سمارټ لاک چې دی یا لوکیشن سیټینګ شي، بلوټوث سیټینګ شي، بیک اپ او ریسیټ، هر څه چې دي مکمل د هغې هغه هر څه تاسو له دلته کې راکړي دي. دغه شانتې سپیډ اپ انډراید مطلب چې خپل انډراید چې دی هغه تاسو سپیډ اپ کولی څنګه شئ، مطلب د هغې تاسو تیزولی څنګه شئ. دغه شانتې کموټي جي ته د یو جی بی استعمال ځینې موبایل چې وي دا نه سپورټ کوي نو تاسو هغه څنګه کولی شئ چې هغه بیا هر څه چې دی هغه سپورټډ وي هغه سپورټ کوي. دغه شانتې بیټري کومه مسله چې وي، مطلب موبایل بیټري چارج کم کوي یا بل څه کوي یا د موبایل میموري زر ډکېږي، دغه ټوټلي تاسو له دغلته کې راکړي دي. سرچ وید وایس تا وګورئ بل سیټینګ پکې دا دی چې تاسو خپل موبایل په وایس باندې څنګه سرچ پې کولی شئ. دغه شانتې دا وګورئ اټومیټکلی فری اپ سټوریج سپیس، مطلب چې میموري اټومیټکلی ستاسو د موبایل څنګه خالی کېږي. دغه شانتې هر څه چې دي وای فای هاټ سپاټ سیټینګ یا انلاک فارګاټن پیټرن، مطلب تاسو خپل موبایل له پیټرن ورکړئ هغه ستاسو نه هیر شي نو هغه تاسو څنګه انلاک کولی شئ. مکمل کم ټپس او ټرکس چې دي د موبایل هغه تاسو ته په دې کې اپلیکیشن کې میلاویږي. ډېر زیات یو د فایدې اپلیکیشن دی. امید لرم چې خوښ شوی به مې د ټولو ډېر زیات. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.